ملګرو دغه نوی نظم په دې اوسنو حالاتو نو تاسو ټولو پښتنو ته په پښتنه مینه باندې ډالۍ. د نظم عنوان دی عجیبه مسلمانان یو. ساه مې نشته دی لالیه په بدن کې، مسلسل باران وریږي په وطن کې، د اوبو نه راډک شوی ټول وطن دی په اوبو کې ډوب، د خلکو زنکدن دی، نه د چا سره د چا د ژوند احساس شته، تش بوتان یو نه د چا په بدن لاس شته. د اوبو نه راډک شوی ټول وطن دی په اوبو کې ډوب، د خلکو زنکدن دی، نه د چا سره د چا د ژوند احساس شته، تش بوتان دی، نه د چا په بدن لاس شته. په یو لوی قهر عذاب باندې اخته یو، د یو بل د زنکدن په تماشه یو، ګلابونه راننښتي دي ازغو کې، یو مجبور انسان ولاړ دی په اوبو کې، په سلګو راته کوي هغه سوالونه، موږ ولاړ یو جوړوو ورله عکسونه. په یو لوی قهر عذاب باندې اخته یو، د یو بل زنکدن په تماشه یو، ګلابونه راننښتي دي ازغو کې، یو مجبور انسان ولاړ دی په اوبو کې، په سلګو راته کوي هغه سوالونه، موږ ولاړ یو جوړوو ورله عکسونه. واکداران مو د خارج په تماشه دي، رڼاګانو محلونو کې وده دي، د سیلاب په منځ کې مري 5 زلمي دي، د انسان نه راته ګران ونې لرګي دي. په سلګو راته کوي هغه سوالونه، موږ ولاړ یو جوړوو ورله عکسونه. واکداران مو د خارج په تماشه دي، رڼاګانو محلونو کې وده دي، د سیلاب په منځ کې مري 5 زلمي دي، د انسان نه راته ګران ونې لرګي دي. پښتانه یو په مذهب مسلمانان یو، عجیبه د موږ څنګه انسانان یو. د سیلاب په منځ کې مري 5 زلمي دي، د انسان نه راته ګران ونې لرګي دي. پښتانه یو په مذهب مسلمانان یو، عجیبه د موږ څنګه انسانان یو. سیلابونه د ماکې او زلزلې دي، دا زموږ د عملونو نتیجې دي، دا زموږ د عملونو نتیجې دي. ملګرو دغه نظم به مو اورېدلی وي، که خوښ شوی مې وي نو د نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ. او په آخره کې ټول پښتون ولس ته دغه پیغام چې کم خلک په سیلابونو کې تباه شو، بې پلاره شو، بې موره شو، بې کوره شو، بې وروره شو، نو ټول په یو موټی شئ او د دغه خلکو ملاتړ جوړ شئ، د دغه خلکو سره تر خپل وسه پورې امداد وکئ، خپل ځان اسره کوي، خپل بچي اسره کوي. جمع را روان دی، د دغه خلکو کورونه نشته دی، دغه خلکو وس نه کېږي، دغه خلکو لوښي هر څه سیلاب وړي دي، نو دغه خلکو ملاتړ جوړ شي، دغه خلکو سره امداد وکړي.